السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د واتساپ یو نوی اپډیټ طریقې در زده کوم. یو څو آپشن په واتساپ کې چې د دې پیژندل ستاسو لپاره ډېر ضروري دي. دا ویډیو تر اخره وګورئ. په همدې ویډیو کې د واتساپ یو څه نوي طریقې چې کومې دي هغه تاسو ته در زده کوم. نوی اپډیټ د واتساپو. نو دوستانو، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ، پیج در سره لایک کړئ، د ویډیو حتما له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ورځو د واتساپ اپډیټو ته. که چېرته غواړئ دا اپشن په خپل واتساپ کې زیاتې کړئ، د دې لپاره دوستانو تاسو تر ټولو اول لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې واتساپ ولیکئ. د واتساپ لیکلو سره دوستانو ستاسو واتساپ که چېرته اپډیټ نه وي، تر ټولو اول تاسو واتساپ چې کوم دی له دې ځای څخه تاسو ته به اپډیټ اپشن درکوي. اپډیټ بټن باندې کلیک وکړئ، خپل واتساپ مو اپډیټ کړئ. کله مو چې خپل واتساپ اپډیټ کړو، ګورئ په دې کې ډېرې زبردستې اپشنې دي. زه تاسو ته درښیم. کله چې تاسو غواړئ یو ویډیو اپلوډ کړئ سټیټس کې، نو د هغې ویډیو اواز بندول غواړئ، نو تاسو اوس کولی شئ چې هغه ویډیو سلیکټ کړئ. سلیکټ کولو وروسته دوستانو دلته کې تاسو ته ښکاري د سپیکر اپشن درکوي. دلته کې د سپیکر باندې چې کلیک وکړئ، نو ستاسو خپله ویډیو چې کومه ده هغه میوټ کولی شئ. همدغه شان دوستانو، که چېرته غواړئ تاسو د ویډیو چې کومه ده هغه تاسو بغیر یعنې ستاسو ویډیو صرف اواز اپلوډ کړئ، یا ستاسو ویډیو کې څه وي هغه څوک ونه ګوري، ستاسو د ویډیو اواز صرف هغه کس ووري. نو د دې لپاره دوستانو تاسو په دې ټي باندې کلیک وکړئ. په ټي باندې کلیک کولو سره یو انسه ولیکئ. د یو انسه لیکلو سره د هغې رنګ انتخاب وکړئ. د رنګ انتخاب وروسته هغه سیز چې کوم دی تاسو غټ کړئ. زه اوس تاسو ته درښیم په ډېرې ښایسته طریقې سره تاسو خپل کار چې کوم دی هغه ترې اخیستی شئ. کله مو چې دې سیز هغه کو، په دې طریقې سره بیا تاسو په ایموج باندې کلیک وکړئ. په دې باندې بیا تاسو د خپلې خوښې ایموج لګولی شئ. د ایموج لګولو سره دوستانو بیا به صرف هغه اواز چې کوم دی دی اوري، یعنې ویډیو کې چې څه وي هغه به نه اوري، صرف به هغه اواز ستاسو کم ټیکسټ ایموج چې پرې لګولی وي هغه به ګوري. همدغه شان دوستانو بل اپډیټ چې واتساپ کم خوندور اپډیټ دی هغه دا دی دوستانو، کله چې تاسو لاړ شئ کم اوس ما ته په دې واتساپ کې نه دی راکړی، خو دا را روان دی چې تاسو به کولی شئ کم وایس میسیج تاسو لګلی وي چاته، یا تاسو ته رالیږلی وي، هغه وایس میسیج سپیډ چې کوم دی هغه به تاسو زیاتولی شئ. دا هم په واتساپ کې نوی اپډیټ راغلی دی، خو ما واتساپ اپډیټ کوم ما ته نه دی راکړی. کیدای شي ډېرو کسانو ته یې ورکړی وي. په یو څو ورځو کې به موږ ته هم دغه اپشن چې کوم دی راکړي. دغه شان دوستانو یو ایپ دی، د هغه ایپ په ترو تاسو ډېر ښایسته کار کولی شئ. ډېر خوندور اپلیکیشن دی. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. د ډسکرپشن لینک څخه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. د دې اپلیکیشن نام زه تاسو ته درښیم چې څه نام دی، خو د دې اپلیکیشن کار دا دی، کله چې تاسو غواړئ د یو کس په باره کې ټول معلومات ترلاسه کړئ. مثلا دا یو کس دی، د دې په باره کې ما سره فرینډ دی، د سره ما څومره میسیج یې کړي دي، کم میسیج یې مې کړي دي. د دې لپاره په درو ټکو باندې چې کله کلیک وکړئ، دلته کې تاسو ته دوستانو مور اپشن درکوي. په مور باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې ایکسپورټ چارټ باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته دوستانو په ویداوت میډیا باندې کلیک وکړئ. ویداوت میډیا باندې کلیک کولو سره به دلته کې تاسو په همدا ایپ وګورئ. دا ایپ نام هم تاسو کتلی شئ، چارټ نام یې دی، چارټ. د دې ایپ باندې کله چې تاسو کلیک وکړئ یو څه نه څه لوډینګ کړئ. لوډینګ وروسته دلته کې موږ ته وایي چې تاسو 1189 میسیج دې کس ته تاسو کړي دي. مثلا فرض چې کوم دی 2900 دی. همدارنګه میډیا ایموج لینک چې کوم دی، ډیلیټ میسیج چې کوم دی، همدارنګه میسیج ورډز په دې طریقې سره چې تاسو راشئ. وایس میسیج کال میسډ کال چې کوم دی، همدغه شان یو میسیج تاسو څو ځلې بار څو ځلې مو سینډ کړی دی، لکه اوزګار 33 څنګه 29. د هغه شان دوستانو تاسو کتلی شئ وایس میسیج کال میسډ کالو ایموجو ټاپ ایموجو. په دې طریقې سره د ټول معلومات چې کوم دی تاسو د دې اپلیکیشن په ترو د یو ملګري سره د میسیج کړلو ټول معلومات ترلاسه کولی شئ.
نو دا یو څه نه څه معلومات د واتساپ په باره کې که چېرته مو دا معلومات خوښ شوي وي دوستانو نو زما یوټیوب چینل پیج در سره لایک سبسکرایب کړئ همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ تر بلې ویډیو د لوی الله په امان